السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوی ویډیو ته. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دا د دوستانو رالو یو بل درس ته. دوستانو نننی درس هغه موضوعات دي چې د روزانه ژوند په اړه ډېر زیات لکه هړه لري، مربوط د دوستانو. ځینې دوستانو دې په اړه سوالونه هم کړي وو چې موږ ډېر زیات په دې کې مشکل لرو. دوستانو زموږ دغه نننی درس ټول په دغه څلور فیلونه چې زه تاسو ته اوس تشریح کوم په هغې باندې چرخیږي دوستانو. یعنی په روزانه ژوند کې موږ تاسو کله یو چاته وایو چې دغه کار زما خوښیږي، دا زما نه خوښیږي، یا هغه کس زما خوښیږي، دغه کس زما نه خوښیږي. یعنی د خوښول د علاقه او د سلیقې په اړه دوستانو. یعنی دا بیل اصطلاح لري په فرانسوي کې ځان دپاره. که تاسو وګورئ که نه چې کله یو چاته وایي ژیم که نه یا ایمې فعل، یعنی زه خوښوم، دې سره دغه بیان کلمه لکه ژیم بیان که نه، دا بعض دوستان لکه فعل نه مخکې استعمالوي، وروسته استعمالوي. نو د دغه په اړه دوستانو ما تاسو ته نن دا ویډیو جوړه کړې ده چې په دې باید پوه شو دوستانو. او ورسره جملې هم شته دوستانو، ځینې اصطلاحات مې بیا ورسره تکرار کړي دي چې تاسو ته هر تکرار شي دوستانو. زمونږ زه مستقیم ځم درس ته، خو بیا هم درس نه مخکې مې دا درس تاسو ته معرفي کړو چې څه شي په اړه موږ خبرې کوو دوستانو. خو بیا هم تاسو نه هیله کوم چې زما ملاتړ وکړئ، چینل م سبسکرایب کړئ. هغه دوستان چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي دوستانو، نو که تاسو پیژنئ دا ویډیوګانې ورته ولېږئ چې په دې خیر کار کې تاسو ما سره هم شریک شئ دوستانو. او که هغه دوستان ما نه ځینې پوښتنې لري چې هغه په کومنټ کې د هغې تشریح ډېر زیات مشکل وي دوستانو، کولی شئ چې انسټاګرام کې ما ته مستقیم مسیج وکړئ، زه به ورته وایس مسیج وکړم او ټول شیان به ورته تشریح کوم دوستانو. دغه هم زما انسټاګرام. او دوستانو ډېر زیات خبرې نه کوم، مستقیم ځو درس ته. او که چېرته سوال هم درلودو کومنټ کې هم کولی شئ، انسټاګرام ته هم راتلی شئ. مننه دوستانو، درس ته ځو. ښه دوستانو، تاسو ته په هغه موضوعات کې خبرې کوم چې لکه علایق او سلایق که نه، لکه کوم شی چې زموږ خوښیږي، کوم شی چې زموږ نه خوښیږي، هغه موضوعات باندې موږ تاسو نن خبرې کوو دوستانو. په سکرین کې وګورئ، ما تاسو ته دغه څلور فعلونه لیکلي دي دوستانو. دغه ټول درس زموږ په دې څلور فعلو باندې تاویږي دوستانو. ایمې خوښول ته وایي، ادوغې یعنی یو شي سره چې ډېر زیات مینه ولري دوستانو که نه، چې ډېر زیات دې خوښیږي. پخفغې هم خوښولو ته وایي که نه، ترجیح ورکولو ته وایي. همدغسې د تستې یعنی زه دې نه ډېر نفرت لرم، نه مې خوښیږي، دغه داسې معناګانې لري دوستانو. خو دا په دوه شکل کې موږ همیشه استعمالوو. څو شکل کې؟ دوه شکلونو کې دوستانو. یو د نوم په شکل کې استعمالیږي او بل هم د انفینیټیو په حالت کې استعمالیږي. نوم یعنی نوم که تاسو ته په مثال کې به زه وایم دلته دوستانو. او verb الانفینیټیو یعنی د فعل هغه مصدري حالت، یعنی هغه فعل باندې چې ګردان شوی نه خپل فعل کنه، هغه باندې ګردان شوی نه په هغه باندې استعمالیږي دوستانو. دغه درې وړه څلور وړه دغه شکل کې استعمالیږي. تاسو وګورئ، زه د نوم ګورئ د دې ټول مثالونه زه تاسو دلته وایم دوستانو. ګورئ ژیم بیان، دا ام بیان کې زه تاسو ته مثال جوړوم. لی وایاج، دا وایاج سفر ته وایي، دا فعل نه دی، دا اسم دی دلته. فعل حالت یې زه تاسو ته ښیم. ژیم بیان زما ډېر خوښیږي، لی وایاج سفر، سفر که نه، سفر مې ډېر خوښیږي. صحیح شو. اوس که په فعل په حالت کې وایي ژیم بیان وایاژې، دا وایاژې څه ده؟ دا فعل ده که نه دوستانو. په دا د نوم حالت شو. دغه شکل کې هم استعمالیږي. د نور مثالونه تاسو خپله جوړولی شئ، خو زه تاسو ته په بل سلاید کې وایم مثالونه ډېر. هغه دویم حالت چې په دغه لکه د منفي حالت، منفي حالت کې چې زما نه خوښیږي، زما نه خوښیږي، یو خو زه نفرت لرم وایي که نه، او یو خو وایي چې زما نه خوښیږي. د نه خوښولو په حالت کې ژ نیم pas، زه نه خوښوم یا زما نه خوښیږي. نو دا څنګه؟ دې مثال ته وګورئ، لا ویل، ژ نیم pas لا ویل، دا ویل ښار ته وایي، یعنې زما ښار نه خوښیږي. یا ژ نیم pas rester en ville، او زه نه خوښوم چې پاتې شم په ښار کې، یعنې په ښار کې پاتې کېدل زما نه خوښیږي. ژ نیم pas rester en ville، دا هغه انفینیټیو یا ورب حالت شو دوستانو. نو دغه زموږ درس په دغه موضوعاتو باندې چرخیږي. دغسې به دوستانو موږ تاسو مخکې ځو. زه تاسو ته اوس مثالونه وایم، ځینې بعضې اصطلاحات دي به تاسو وایم. دا نننی درس ډېر اسانه دی دوستانو. دغه درس هدف زما دا و، ډېر زموږ دوستان دا جملې استعمالوي خو صحیح شکل کې نه استعمالوي. دا مهمې جملې دي، روزانه موږ تاسو ډېر زیات استعمالوي. دا کار مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، دې نه زه نفرت لرم. ډېر ځایونو کې تاسو دې سره مخامخ کېږئ. نو دغه څلور جملې تاسو زده کړئ او دغه شکل کې استعمالیږي، نوم په حالت کې او انفینیټیو یعنی فعل په حالت کې. ګوره مثال ما تاسو ولیکو، زه تاسو ته نور مثالونه هم په دې درته کوم. ګوره یو مثال بل زه تاسو ته درته وایم، je travaille dans un restaurant، زه په یو رستورانت کې کار کوم. j'adore mon métier، زه د خپل کسب ډېر زیات زه خپل کسب سره ډېر مینه لرم، یعنی زه په خپل کسب باندې ډېر مین یم. ادوغ
یو خو ادوغه دا اوس ګردان شول ته کنه ایم هم خلته دا ډیر زیات خوښول ته وای کنه چې یو شی ډیر زیات خوښیږي کنه. او ګوره بل مثال ته وګورئ دا اوس سوال دی دلته کې دی سوال شکل کې مرشي vous aimez chanter ته سندره وایل خوښوي تاسو سندره وایل خوښوي vous aimez chanter تاسو خوښوي چې سندره وای ایمه کنه شانته وګوره دا انفینیټیو حالت کې راغی انفینیټیو متیال ته شو هغه نومو هدلته شانته څه دی اغستوغان فرض مثال نوم ده کنه او متیم نوم ده ادو هغه حالت کې راغی هدلته چې دی وګوره شانته انفینیټیو حالت کې راغی هغه دویم بخشي. اوس جواب ته وګورئ وی او j'aime bien chanter زه ډیر زیات خوښوم شانته سندره وایل j'aime bien ګوره راغی j'aime bien chanter زه ډیر زیات خوښوم دغه شکل ما رنګونه کې تاسو خودلی دا سورنګ چې د انفینیټیو او دا بل چې د فعل ورب نوم حالت دی کنه شانته اماغه شانته مې ته ویل نو هغه انفینیټیو دی شانته نه دی ویل شانته ویل ګوره هغه علم لو سپورت هغه سپورت خوښوي یعنی لو سپورت ګوره لو سپورت اسم ده کنه علم لو سپورت هغه سپورت خوښوي یعنی دغه سپورت خوښیږي ته شو دا اسانه دی دوستانو. elle déteste le routine la routine هغه ښځې یا جنکۍ déteste ډیر زیات نفرت لري له روتین د روتین هغه روزمانه تقسیم اوقات کار ته وایي تا اوس ځان ته یو روټین جوړ کړی دی کنه روزانه کار کوي تا ځان دپاره یو روټین یو تقسیم اوقات جوړ کړی دی نو هماغه روټین چې موږ تاسو وایي هماغه د فرانسوي کې هم روټین وایي وایي هغوی نفرت لري دغه تقسیم اوقات چې هر روز پرله پسې هم دغه کارونه کوي کنه نو تاسو کولی شئ ته بل شی ووایئ کنه داسې مو ووایئ چې je déteste la routine زه د روټین نه چې لرم نفرت لرم او داسې ویلی شئ چې j'aime la routine زه خوښوم تقسیم اوقات له سپورت کنه نو تاسو به دغه مثالونه ماته کومنټ کې لیکئ دوستانو کومنټ کې ما سره ډېر زیات برخه واخلئ دوستانو. بل مثال ته وګورئ ما مامو ادور لیر ګورئ فعل د انفینیټیو فعل د کنه نو فعل ګردان چې کې لیتی جوړیږي خو دلته انفینیټیو حالت کې راغلی ادور ګورئ وایي زما مور چې دا ډېر زیات مینه لري چې لیر یعنی لوستنه وکړي لوستن کتاب لوسته وایي ته شو. او بل مثال ته وګورئ تو ام اتر هم ګورئ فعل ده کنه ګردان سره رقم ده ال کنه گردان گوره ال اگه الی چوی کنه الو مثلا سون کنه کنه لکه جو ال سون کنه الی تو کنه دا تو نو دا چې دا کنه دا چې تو اتخ دا کنه هغه په انګلیسي کې چې تو بیفور وای نو دلته چې دا نه ګردان انفینیټیو په حالت کې راغی ګوره تو ام اتخ ته ډیر خوښوي چې اوسې لیبغ آزاده یعنی تو غواړې چې همیشه خوښوي چې آزاده اوسې خپل کار کې آزاده اوسې خپل ژوند کې آزاده اوسې آزاده وخت ولري هر شي چې تاسو په تعبیر کوئ دي کې راتلی شي دوستانو اوس زه تاسو ته ځینې اصطلاحګانې ښیم ګورئ دغه جی ام او ادوغ دپاره نور اصطلاحات هم شته دی لکه je suis passionné par کنه او یا هم je m'intéresse یعنی انتخاسان که چې ورته وایي کنه علاقهمندي ته ښایي je passionné زه ډېر علاقهمند یم زه ډېر علاقهمند دې کار دپاره یم داسې به وایي je m'intéresse یعنی زه هم دې کار ته علاقهمند یم تاسو د سکرین کې وګورئ je suis passionné par la lecture je suis passionné par les animaux کنه je suis passionné par le cinéma l'art دغه جملې تاسو نورم ته جوړ شئ زه دغه شان مشته ته ویل چې دیو ته ډیر زیات علاقمند یم کنه ډیر زیات علاقمند یم چاته وای او زه دې ته لکه ډیر زیات علاقه لرم je m'intéresse کنه ګورئ څه ویلی شئ je m'intéresse à la lecture je m'intéresse او دلته او راځي دوستانو او انیمو کنه ځکه دا قاعده ما تاسو ته مخکې ویلې وه کنه چې کله چېرته ا او دا لی یو ځای راشي نو هغې نه او جوړېږي او که چېرته دا ا او لو راشي هغې نه او جوړېږي دلته تاسو دغه د لیکم دغه شکل کې دا منتخص هم تاسو je m'intéresse au sport je m'intéresse aux animaux حیواناتو ډېر علاقمند یم که نه دغسې به وایي او je n'aime pas دپاره چې نفرت کولو دپاره که نه چې یو خو د تست دی یو بل جمله ګورئ je déteste la télé je déteste la روتین دغسې یو بله جمله هم د دوستانو دا د تیس اکثرا روزانه ډېر زیات استعمالیږي که نه د مکتب ماشومان ډېر زیات استعمالوي ستاسو چې شی نه خوښېږي ډېر زیات استعمالوئ کله چې یو کار ته لټ شئ او زه ډېر نفرت لرم چې سهار وختي پاڅېږم که نه دغسې زه ډېر نفرت لرم چې ډېر وخورم je déteste de manger beaucoup که نه دغسې یا داسې وایي چې mange beaucoup که نه manger beaucoup داسې انفینیټیو په حالت کې به راځي
j'ai erreur de la été j'ai error چې دا هم نفرت کولو ته وایي دوستانو، دا هم دغه شکل کې استعمالیږي. نو دا د ژنیمپا په بدیل کې دغسې دا جملې استعمالولی شي او ام او ادغې دپاره دا پاس دوه جملې چې مخکې مې ویله دوستانو نو هغه تاسو استعمالولی شي. دغه اصطلاحات دي دوستانو چې ډېر زیات استعمالیږي. تاسو به حیرانې کېږئ چې دا فرانسوي ژبه ولې زه نه پوهېږم. دوی داسې مختلف اصطلاحات په خپل ځای کې استعمالوي. موږ تاسو پښتو کې هم دا شی لرو دوستانو، او هیله کوم چې په دې شی پوه شوي سئ دوستانو. دا ډېر مهم درس ده، دا ډېر زیات تکرار کړئ. دې لپاره خپله ځان سره جملې جوړې کړئ، یو آینې ته ودرېږئ، هغه جملې ځان سره مخامخ تکرار کړئ، ځان ته ګورئ. که څوک هم پیدا نه کړو یو آینې ته ودرېږئ، ځان سره دا جملې تکرار کړئ دوستانو. زه تاسو ته وعده درکوم دا جملې تاسو نه به هېڅکله نه هېرېږي. زموږ درس همدونه و دوستانو. ډېره زیاته مننه. چینل سبسکرایب دوستانو هېر نه کوئ، ما حمایت وکړئ دوستانو، زما ملاتړ وکړئ او کولی شئ زما انسټاګرام ته هم راشئ دوستانو. مننه دوستانو، ښاد آباد اوسئ. راتلونکي ویډیو ډېر یو ښه ویډیو مې تاسو ته جوړه کړې، انشاءالله هغه هم ډېر ژر تاسو ته اپلوډ کوم. الله پامان.